القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف قلنا اهبطوا منها جميعا ویل منکو شهید دینا ټول فإما يأتينكم مني هدى اسخطا سے گورئی چې هدایت کوم ځای کې فإما يأتينكم مني هدى پس کچری راشي تاسو ته زما د خوانه هدایت فمن تبع هدايا پس چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه د هر چا نه وای چې بس کوم مولا خبره وکړه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا غي په معنی کې باندې یری او نه بچده غم جنتوب وي هغه فمن تبع هدايا زما د هدایت تابعداري وکړه او د الله هدایت هغه واحده د الله هدایت پیغمبران دي چا د وحي ومن لا چا د پیغمبر ومن لا فلا خوف عليهم نبویرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به غم جنوي د خوف او د حزن ترمنځ خلق ګڼ فرقونه کړی دي خو آسان فرقونه پکې دادي خوف دراتون کې په نسبت حزن د تیر شوی په نسبت باندې آینده په نسبت با یې وسر نه وي او د تیر شوی په نسبت په غمجن نه وي دا فرق دیم خوف ته په نسبت عذاب باندې او حزن دې پتا تور د عدم حصول د مقصود باندې دا ډېر لوی خبره ده خوف هغه د عذاب په نسبت وي او حزن په اتباع د عدم حصول د مقصود سره جیل ته بدی واچو ما دا یره ده د جهاد د ثواب نه محروم شوم دا حزن ده ناس کی غمام زول جهادونه وکړه ذات ناس ما په دې غم کې ناس ته هغه مقصد ورته حاصل نشو کن جهاد کول د مقصدو هغه ته حاصل نشو نو خپه ده یره خو نشته کنه خفګان ده او یره دا چې وبني ولې شي جیل ته بدی واچي نو خوف د عذاب په نسبت باندې ده او حزن په نظر خچاته ده عدم حصول د مقصود ته خو دې آیات باندې یو مشکل لما تاسو صبر دی ویلو کنه چې دا نوې نوې تفاسیر کې نوې نوې خبره سره ګوري اوس دا ما واته کاله دا ترجمه کړل ده زما ذهن کې دا سوال تر اوسه پورې نو الله فرمایي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف فدبا يرانوي نو انبیاء علیہم السلام دا الله د هدایت تابع دي کنه دي او موسی علیہ السلام سوئی انی اخاف ان یقتلون زویریگم چې ما به اوجنی نو فلا خوف شک علیه خوف شو څه شو علیه خوف القرآن سوئی چې چا د الله د هدایت تابعداري وکړه په یره په نوی موسی علیہ السلام سوئی فاخاف ان یقتلون زویریگم چې ما به اوجنی امدارنګ الله فرمای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون حدیث کې راځي اشد البلايا الانبیاء ثم الامثل فالامثل در ټول نزيات غمونه په چا راځي په پیغمبرانو باندې ولا هم يحزنون به تمانا ویږي نو یاد ساتئ دا لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا د دنیا د جن په نسبت باندې نه دي بلکې دا د آخرت ته جن په نسبت باندې دي دنیا کې ير راتل دنیا کې غمجن کېدل لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راضي چې کله به ډېر غمجن شې به کول مانځه ته بلاړو نو دا د دنیا غمونه پدې کې منفي نه دي د دې نفي نه مراد يره دا او غم د آخرت نو آخرت په دې باندې يره نه او آخرت کې بدای غمجن نه